قیت الله جدا جدا نبی را ولیږي لیکن وس عقل هم دا وای چې پوره انسانیت دیو نبی په اتباع باندې راجم شي دغه پر رهنمایي کې الله راضي کی په دین او شریعت د الله په قوانینو باندې ژوند او ژوندۍ تیر کړي هغه صدر سے بیو فرمایل په دې کې هر دین والا ناشتي هر دین والا بدا خبره کوي چې زمونږ د نبی او زمونږ په دین باندې تاسو عمل وکړي نو خبره زمونږ اتفاق نشي راتله د اتفاق د پاره زما سلور نقطې دي هغه سلور نقطو اصول باندې راجم کېدې شو ول اول نمبر اصل او نقطه سمادا ده دنیا کې هغه کم نبیو چې هغه دا اعلان کړی دی چې زه عالمگیر نبی یم عالمگیر څه ته ویل کېږي شاید د تاسو ذهن کې را نشي تاسو وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې الله چې څومره انبیا علیهم السلام را لېږلي په هغې کې هر یو نبی د خاص علاقې دپاره و د خاص قوم دپاره و د خاص زمانې دپاره و د بعثت د خاص خلکو ته شوی و دغه قوم نه بهر د نبوت بعثت نو دغه قوم نه با زمانه نه بهر دغه اخوا زمانه د پاره د نبوت نو د دین اخوا خلکو د پاره د نبوت نو هغه صدر سے عالمگیر څه ته ویل کېږي زموږ عقیده محمد رسول الله عالمگیر نبی دی د خاص قوم د پاره نه دی د خاص زمانه د پاره نه دی د خاص علاقې د پاره نه دی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دنیا ته راغلی دی د پوره انسانیت جنات او انسانان څومره چې په وچه لمده باندې آباد دي د دې ټولو د پاره رسول الله الله نبی جوړ کړی دی را لېږلی دی د قیامت پورې څومره زمانه چې ده څومره قبور چې دي څومره البور چې دي دغه ټولو د پاره محمد رسول الله نبی دی د رسول الله د اتباع نه علاوه د نجات بل لار نشته بل چاره کار نشته دیو جن قرآن مجید دغه مضمون ذکر کوي احادیثو کې ذکر کیږي هغه صدر سے وہ فرمایل دنیا کې کم یو نبی دي سه چې هغه دا اعلان کړی ز عالمگیر نبی وا د پوره انسانیت د پاره الله نبی جوړ کړی امر لګلې یهود خاموش دي نسوارا خاموش دي ټول خاموش وګړه کې سره تفصیل نکو شاید به ګنټو کې ختم نشي هغه مسلمان عالم پاسې دو وی فرمایل قرآن لاس کې ورسره ول څنګه چې الله رب العالمین دی د پوره کائنات رب دی دغه سي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی اگر پورا انسانیت د پاره الله نبی جوړ کړی دی را لېږلی دی قرآن ذکر کوي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم بخبل فرمایي بعثتو زه لېږلی شوی یم د پوره انسانیت د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي امرت ان اقاتل الناس ما ته حکم شوی دی چې زه پوره انسانیت سره جنگ وکما زه هغوی سره قتال وکما حتی یشهدوا ان لا اله الا الله تر دې چې دیو د الله په وحدانیت زما د رسالت اقرار وکي ایمان راوړي تر هغه وخت پورې بر دی ویني زمانه هغه محفوظ شي مسلمان عالم باسو رسول الله عالمگیر نبی د الہ نه کړ صدر سے وہ فرمایل واقعي دنیا کې موږ نبی تلاش کو چې الله د پوره انسانیت د پاره نبی جوړ کړی را لېږلی ول زما دویمه خبره اوس اصل دنیا بڑا لیک شول بس بغیر دلیل تاسو سره څوک خبره نه مدي او اوس خلک هم بدین او گمراه کی یقین وکي څه تفصیل نکوم خو دومره ویم نن سبا دنیا کې څوک هم ځانته بې دلیل نه وایي هندو لورشه دلیل لري عیسائی لورشه ځانته دلیل لري لا مذهب ته ورشه ځانته دلیل لري د نن منکرین حدیث هم را پاسې دي په میډیا باندې دلایل وایي ځانته وایي مسلمان احادیث د محمد رسول الله را لید قرآن مقابله کی ګرځي ودار قرآن نه خلاف دي کوم چې الله شارع را ګرځو را لګلو ته قرآن شرح کول دی وای دا غي حدیث د قرآن نه خلاف دي دنیا کې څوک به دلیل نه دی چې په دلیل پسې مزه البته د دلیل معیار په جندل دلیل په استدلال پوهېدل دا د هر سړي کار نه دی د دنیا کې څوک به دلیل نن تر مذهب خلاف د چا خبره اوري نن سبا ته بر دین خلاف سبا ته بر قرآن خلاف د چا خبره اوري یو هندو په قرآن کتاب لیکل صرف په سورۃ الفاتحه 1500 اعتراضات کړي دي یو بل هندو کتاب لیکل دی د بسم الله نه واخله تر والناس پورې د قرآن په هر آیات باندې اعتراض کړي دي کتا قتل ستابه ورته عقل منتشر چې ور قرآن نم ستا اعتماد چتیږي دیو جن حکیم الامت مولا صف علی تانوی صاحب لیکلی دي او زه هر ځکه دا خبره کوم کاش زمو مسلمانانو په ذهن کې دا خبره راشي کاش مسلمانان په دغه باندې قناعت اختیار کړي حکیم الامت لیکي د فتنو په دغه دور کې تغواړي زما ایمان محفوظ شي به خیال ساته د هر چا کتاب مګورا
اگر کر قرآن تفسیر لیکل دا تفسیر مګورا د هر چا درس د قرآن کده د حدیث ده د فقه ده یا هسي بیان ده دغه ماورا اول لدی مولا تحقیق وکړي د لیکون کې وایون کې تحقیق وکړه د مسلک سره د دین سره د مشرب سره د عقیده نظریه سره د اصل نسل سره اول دا صحیح کړه غین رسته کتاب وګورت بیان وو خلک دی مصیبت کې اختری ما خو ته پېښور کې ملګری د ډاکټر سره ملګری وسه سو خراغ له ډاکټرانو واته ملګری ما سره غب سب لګو ما ته وای ډاکټر ذکر نایک سے اوریدل څنګه دی ماوتل ډاکټر ذکر نایک صاحب د لوی سړی دی تقابل یدیان باندې ورته خسته عبور حاصل له گرفت ورته حاصل له لیکن چون کې ډاکټر صاحب باقاعده عالم نه دی کبه مدرسې کې سبق نه دی ویلې د وجنه عقاید او مسایلو کې بعضی ځای کې ډېر خطرناک غلطي وکي چاغه غلطي راغره پر خپلم د گمراهي ذریعہ جوړيږي د نورو مسلمانانو د پرم د گمراهي ذریعہ ګرځېدي شي د وجره مورتل تاسو ماوري د کې ډاکټر صاحب باندې بیا بل ډاکټر صاحب تبوس کوي ماته مفتی صاحب مورتل جی ماته بس وابه ورو خیر دی خبره به واخلو بد خبره به پریږدو ګور شیطان د دې جن ته گمراه کوي وای عقل خدای درکړه دې کنه صحیح غلط خو ته پیژندې شي صحیح خبره دار چاو مانه غلط خبره دار چا پرېږده ماته ډاکټر صاحب در تاسو سره په دین کې د صحیح او غلط د معلومولو د پاره پیمانه شه ده معیار در سره سره لګا معیار ما تر وخایا ځکه بیمار یم چون کې زه ډاکټر نه یم مزه په طب کې صحیح او غلط نه پیژنم تا ته بر اعظم لیکن کله چې د دین په حواله سره صحیح او غلط رااله ته به بدی نه پويږي بیا بر دې لپاره مدرسې کې 20 30 40 50 سال تیر ول غواړي هغه ګری چې سپیری شوی دي قال الله قال الرسول وای روان دي پورې ژوند د قرآن او سنت او د فقه په خدمت کې تیر لاله بیا په غوي باندې اعتماد کوي چون کې په دین کې د صحیح او د غلط پیژندو لپاره د وحي علم ضروری دی او هغه په مدرسو کې حاصلېږي ادینه به د عقل سره کلم نشي انسان پیژندې دی وجنه خپل عقل اعتماد مکو په دې کې کوو اعتماد ان شاء الله په علماء باندې مړه په زور ان شاء الله زور ان شاء الله بهرحال مارس کو نن دنیا لیک کا پړه دا بغیر دلیل نسو خبره نه مری هغه صدر سے پاسې دو هغه زما دویمه خبره دادا دنیا ته چې الله نبی را لېږي داغه د نبوت د پاره دلیل هغه ته معجزه ور کوي معجزه هغه وی چې پوره انسانیت داغه د مقابله نه عاجز وي مخالفین داغه نه عاجز وي چونکه معجزه د نبی په اختیار کې نه دا فعل د الله رب ذوالجلال وی دیو جن نبی دا اختیار نه لري چې کله وګړي هغه دا ظاهر کی دیو جن مشرکین او هغه روزانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالبه کول دا معجزه پیش کړه دا معجزه پیش کا قرآن کې زې پځې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلان کوي الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلکو ته وایا چې معجزات راوړل زما په اختیار کې نشته الله چې کله غواړي معجزات زما په لاس ظاهري معجزه فعل د الله وی کرامت فعل د ولی وی کله چې الله غواړي د نبی په لاس باندې ظاهري د ولی په لاس باندې ظاهري زمون بازي ناپوه خلک لګیا شي ويره معجزه او کرامت خود نبی او د ولی په اختیار کې نو چې کله دا د نبی او د ولی په اختیار کې شو به دلیل د معجزه او کرامت نشي ګرځي او دلیل سره لکه ويره د سليمان عليه السلام د جین خبر رااله د صحابي او لغه پاسې دو بل وس بدل د سترګو پرب کې تخت را ورسو نو دا غره ونه رسو سب بن ورخیا مورته نه مفسرین ټول پټوله وګوره اتفاقا خبره ویلي کلی دا اسب بن برخیا پاسرو دعا اسم اعظم ورته یادو هغه ویل دعای وکړه الله تخت را ورسو د تخت را رسون کې راوړون کې الله دا فعل د الله دا د رسول د هغه صحابي په لاس باندې ظاهر کو کرامت ورته ویل کی بیا هم کستا سمجھ کې تاسو وګورئ الله چې کله غختل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینه منوره کې جنت او جهنم ور خودل مخامخ کې دیوال کې کله چې غختل مسلم شریف کې حدیث ده معراج په سباله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی تذکره وکړه په شپه راغی سبات مشرکین خبر شو ول دا وی بیت المقدس تلاړم اسمانونو تلاړم الله سره ملاقات وشو بیا دا څنګه دی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما تراغلا ول خطاب بیگا بیت المقدس کې مونږ کله مور تلاو ما ته وای د بیت المقدس څومره ستنی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان شو فقربت قربة ما رسول الله سم دومره غمجن سوم چې دینه مخکې کله نه غمجن شوی کړکې سوم دی اوس دا وسړی ته نه یاد لري ته خیال وکنه بل به الله یو دم
ما در د بیت المقدس مخامخ کو ما د غي ستري شمارل دیو ته جواب ورکو ما د غي کړکۍ شمارل دیو ته جواب ورکو ګورو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا کله چې الله ور خدا بیت المقدس مخامخ کو وره خودلا لیکن کله چې الله نوختلا به الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته ام المؤمنین ور سره د یو جنگي سفر کړي د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هار رخصو فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم علی التماسی بخاری روایت ده نبی علیہ السلام پاسرو هار تلاش کو صحابه کرام ولګل هار تلاش کئی نو هار نبی علیہ السلام د کو چلانو کو زئی چیزو اوخ چ پاسې دو د اوخ د لاندې هار پروت ته الله جن وړي د اوخ د لاندې هم نور خي الله چې کله غختل نبی علیہ السلام د غوتو نه چینی مبارک جاری کړلې کله چې نو غختل وبنشتره او داس د بار د تیمم حکم راځي اوس کدا د نبی په اختیار کې وي خو به رغوت نو وب چې نه جاری کول شي بیا د تیمم څه ضرورت چې راغی اجازه کېدو ادي وجه نه یاد ساتي معجزه د نبی په اختیار کې رہی کرامت د ولی په اختیار کې نه دي در بریلیانو مسلک دی هغه د غیر الله نه چې مدد غواړي دا غیر لپاره ټول بنیاد داري چې معجزه د نبی په اختیار کې کرامت د ولی په اختیار کې موږ نه د اهل سنت والجماعت نظریه دا کرامت د ولی په اختیار کې رہی معجزه د نبی په اختیار کې رہی معجزه فعل د الله وی کرامت فعل د الله وی کله چې وغواړي د نبی یا د ولی په لاس باندې ظاهري خبره سمجھ کې مراغله شاید زما خبره تاسو ته لګ ګرانه ولګي بهرحال هغه صدر صاحب فرمایل دنیا ته چې الله نبی را لېږي هغه ته نبوت ورکړي دغه د معجزه ورکړي دغه د نبوت د لپاره دغه دلیل وي ول کزه په دې طریقې سره هر نبی ته الله معجزات ورکړي دي کزه په دې طریقې سره مطالبه شروع کما چې هر یو پیغمبر امتی دی پاسيږي دلته خپل پیغمبر معجزات د شمارل شروع کی ول خبره به وګد شي زدغه سي مطالبه نه کومه زما مطالبه دادا خبره اسانو ما دنیا کې کم یو نبی دي سره چې هغه معجزه نن دنیا کې موجود وي هغه موږ دنیا ته صرف بیان نکو بلکې دنیا ته عملاً ور وخایو استاد وګورئ د موسی علی السلام معجزه مو خلکو ته بیان کو خو دې نشو د عیسی علی السلام معجزه بیان کو خو دې نشو د ابراهیم علی السلام معجزه بیان کو خو دې نشو لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه موږ دنیا ته خو دې شو ټول خاموش دي مسلمان عالم باخره کې باسر قرآن ور سره دی ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزت د ټولو نلویا د نبوت د ټولو نلویا معجزه قرآن مجید دی د قرآن مخالفین 1400 سال پہلے مخالفین منکرین چیلنج کړی دي